وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د ترجمه او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې منګه اتمه سپاره کې د سورة الاعراف آیت نمبر 13 ته رسېدلو. 13 نمبر آیت په سورة الاعراف کې او سپاره د اتمه. ځکه د سورة الاعراف سبرخه هغه د نهمې سپارې په اوله کې ده. سورة الاعراف 13 نمبر آیت باندې خبره ودرېدلې وه. د اخرني آیتونه چې دي کې الله سبحانه وتعالی انسانانو ته هغه نعمتونه رایادوي کمې چې هغوی ته ورکړي دي، کم احسانات چې د هغوی سره کړي دي. خلاصه د هغې ده چې ځمکه کې د هغوی دپاره د اوسېدو ځای برابر کړی دی، ژوندي او مړه، او بیا په ځمکه باندې د ژوند د تیرولو اسباب او لارې ورته اساني کړي. او بله ده چې پلار د دې انسانانو، نیکه د دې انسانانو آدم علیه السلام، هغه ته سجده لګولې وه په ملایکو باندې. نو د هغې نه بیا خبره جوړه شوه. او بله ده چې د صورت په اوله کې الله ووایي چې زما نه علاوه د هغه چا تابعداري به نه کوئ ملګرتیا څوک چې تا د الله د لارې نه اړوي. نو څوک چې تا د الله د لارې نه اړوي نو په هغو کې مشهور شیطان دی. او بل ده چې کله الله ملایکو ته وایي سجده ولګوئ نو ټولو سجده ولګوله سوای د ابلیس نه. نو بیا هغه تفصیل ذکر شو چې ابلیس سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته، او الله ته بیا تپوس وکړو چې ای ابلیسه ولې؟ نو هغه جواب ورکړو تکبر یې وکړو، زه د اور نه پیدا شویم، دی د خاورې نه، او زه غوره یم. الله ورټو ویې شړو او وخې ولم ورکو د قیامته پورې. او هغه د الله وضو کړو د الله سره چې زه به په نیغه لار باندې ستا بندګانو ته کښېنمه، د هر طرف نه به وله راځم او ډېر لږ به ته په دوی کې ومومي چې ستا بندګي به کوې او ستا شکر به ادا کوې. رب العالمین ورته واضحه خبره وکړه چې زه صحیح ده، چا چې ستا تابعداري وکړه په دوی کې، نو د هغوی نه او تا نه زه به د جهنم چې دی دا به زه ډک کړم. دېسې پورې خبره شوې وه. اوس الله سبحانه وتعالی د 19 نمبر آیت نه هغه خبره، هغه واقعه بیانوي د آدم او د بیبي حوا علیهم السلام چې الله هغوی جنت ته وردننه کړي وو، او بیا هغوی د ونې نه منع کړي وو چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. ابلیس هغوی ته وسوسې ور واچولې، دوکې کړو، او هغوی هغه ونې ته ور نږدې شو. رب العالمین د جنت نه راویستو او ځمکې ته یې راکوز کړو. هغه خبره ذکر کېږي. په دې کې اصل کې اشاره دې طرف ته ده، ګوره لکه الله وایي چې د ابلیس به نه منئ. نو اوس دې ځای کې تا ته دا وایي چې ابلیس هغه خطرناک او خبیث دشمن دی ستاسو چې ستاسو نیا نیکه یې دوکه کړي وو او هغه یې د جنت نه راویستي وو. نو چې هغوی دوکه کړي وو، هغو ته یې په دروغو قسمونه خوړلي وو، نو تاسو خو به دوکه کوئ او دوکه کوئ. نو چېرته د هغه په خبرو کې او په جال کې او په وسوسو کې را نشي. بله دا چې دې سره الله موږ کې غیرت را پیدا کوي. کله سړی په چا کې غیرت را پیدا کوي که نه وي د پلاني ستا د پلار سره نه لګېدا، غیرت پکې راوچتوي چې یعنې دی ورسره هم بیا دښمني وکړي. نو دلته الله وایي چې دې ابلیس ستاسو د نیا نیکه سره دښمني کړې ده او هغوی د جنت نه راویستي، تاسو به څنګه د ده په لار بیا روانېږئ او څنګه به تاسو د ده تابعداري کوئ او ولې به د ده سره دښمني نه کوئ؟ نو ځکه الله دغه واقعه ذکر کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة او اے آدم اسیگتا او بی بستا پا جنت کی اسیگتا استا بی بی چی داگینم حواو تاسو پا جنت کی اسیگی اللہ جنت تا ننویستو او امدغا جنت تے کم جنت تا چی بدا مؤمنان پا آخرت کی ورننوزی او دا دلیل لے پا دی بانی چی جنت دا وسمشتی او یبا بعض علماء داوی دا بل جنت جدا دغه جنت نو کم چی با آخرت کی او دا خبر کمزوری دا واضح دا دا چی دام دغه جنت تے کم چی اللہ آخرت کی با مؤمنانو لورکی ذکر چی سورت طاہا کی دی چی اللہ ورطوی چی تب نا پا دی جنت کی استڑے کی گی او نو بکی وگے کی گی نو دا خو آغا خبری دی چی پا آغا جنت کی ملوی کم جنت چی پا آخرت کی اللہ مومنانو لورکی نو امدغا جنت تا اللہ وردن نکڑو سرد بی بی حوا علیہم السلام اس دا اللہ امتحان دے اللہ ورتوی فکولا من حیث شئتما بس خریدوان دا غزین چی خوخیستاسو اجازت پورا اجازت دے چی جنت کستاسو کم زی خوخی او سم خوخی نو آغتاسو چی دے قریش خو دا یاد کی ولا تقربا هذه الشجرة او منیج دی کی گئی دیونتا فتکونا من الظالمین بس شی بدوان دا گنانگارنا یا دا ظالماننا یعنی کل سڑے دا اللہ دا خبری یا دا اللہ پا خبر عمل ونی که خصول امی وکو کر نو اللہ وطوی دوانا با دا ظالمانو نشی که دی ونی تنیج دی شوی اور دا اللہ امتحان دیسی اللہ دیسیم کولی شو چی دی جنت کی دا ون سر پیدا کرے نوے دا با اللہ کولی شو اونا دی جنت کی ون اشتی او شہوت اغشتی دا خوراک او اللہ تی منکو دیت امتحان ہوئی لکه کله چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عمرې روانو او الله آیتونه نازل کړو چې د احرام په حالت کې تاسو ښکار نشئ کول نو صحابه کرام وی چې دا ښکار موږ ته دومره نږدې شوی و چې موږ به د خپلو خیمو نه راووتو نو خوا او شا کې به د څاروي ګرځېدو کوم باندې چې ښکار کېږي نور کله دا داسې نه وي وی په دغه ورځ دا زموږ د دې خوا او شا نه تاویدو را تاویدو دې ته امتحان وي یو شی الله تا ته نږدې کړي او د هغې یعنې ستا په لاس د هغې راتګ اسان کړي او بیا تا ته وینه به یې کوې چې پته ولګي د ایمان اوس که یو ګران کار یې خو خو ته کولی نه شي ګران کار ته کولی نه شي خو دا اسان چې تا ته نږدې دی دلته د ایمان پته لګي لکه ګوره په دې ښکلی مثال زموږ په دور کې ستا په جیب کې موبایل پروت دی په یو بټن باندې ته هر فسق او فجور اړولی شي هر قسمه خباست ته په یو کلیک په یو بټن یو پر چې له ګوته رواچې راړولی شي د ایمان پته دلته لګي چې ته یې روانړی راړول آسان دي خو ګران دي هغه چاته چې مؤمن دی د هغه په شا باندې غر کې د غر د له وړي دې ته راځي دی او دا ورته آسان دي خو د الله نافرماني کول هغه ته ګران نو دلته د ایمان پته لګي دغه شان ګوره دا بېدینه وی په حلالو پسې به حلال شي دا د بېدینو خبره ده او په حرامو کې سړی په حرام شي دا هم یو امتحان دی چې په حرامو طریقه پیسې ډېرې ګټلی کېږي لکه اوس یو سړی چرس او بنګ او هیروین او دا نشي او دا خباستونه خرڅوي نو دې پیسې ډېرې ګټي په نسبت د هغه چا چې څوک حلال څه خرڅوي یا حلال او روا تجارت کوي نو دا امتحان دی دلته د ایمان پته لګي چې ته اوس څه کوې
دا الله منی او که نه منی. نو دا اوس امتحان دی په آدم او په حوا علیهم السلام باندې چې جنت ته الله داخل کړو. اوس ورته وایي دې ونې ته به نږدې نه ورځئ. یعنې الله داسې هم کولی شو چې دا ونې ته څه ونې ته څه کړی نه نوې پیدا کړی. الله داسې کولی شو چې دا ونې نوې پیدا کړی. او الله داسې هم کولی شوه چې دې شیطان له طاقت د وسوسې نه یې ورکړی. کولی شو که نه شو؟ طاقت د وسوسې د هغه سره شتي، جنت کې ونه شتي. دا اوس امتحان دی، امتحاني داسې. بیا دا چې دا ونه د څه وه، نو بعض علما وایي دا د کجورو ونه وه، او بعض وایي د پلانۍ وه او علانۍ وه. خو نه په قرآن کې د دې وضاحت راغلی، نه په صحیح حدیثونو کې. وګوره الله چې یو خبره پرېږدي د هغې بیان، او یا پیغمبر بیان پرېږدي، نو پوه شه چې د دې په معلومولو کې فایده نشتی او په نه معلومولو کې نقصان نشتی. لکه که چېرته دې ونې معلومول ډېر ضروري وی او دا مسله نیمګړې وی، دې نه بغیر الله بیانوله چې دې ونې ته د پلانې د کجورې دا ونه چې ده، یا د انګور، یا بله، یا غنم، یا جوار، او څه به ویلو، خو هېڅ هم ونه وي. اوس که موږ دا معلوم هم کو وګرځو پسې وګرځو، نو څه فایده؟ موږ ته معلومه ده نه، دا حقیقت دی، موږ ته نه ده معلوم. څه نقصان شته؟ دې قصه کې څه کمی راغی؟ څه فایده کمه شوه؟ نه، که فایده ده. مقصدي خبره دا ده چې یو ونه وه او دې ونې ته نږدې کېدل منع شوي. او زموږ دا بعض عوام خو پرېږده مولیان لکه غټې مسلې به یې د عقیدې پرېښودي، د قرآن او حدیث په دې پسې به ګرځي. دا ونه وي پلانۍ وه، او عوام داسې مولا ډېر سخت صفت کړي. او د اصحاب کهف سره چې سپی و د هغه پلانۍ رنګ و، او د اصحاب کهف سره چې کوم سپی و دی به جنت ته ځي که نه به ځي. یعنې اوس غم دا دی چې دا سپی به جنت ته ځي او که نه به ځي. ته دا پرېږده، غم دا په کار دی چې موږ به جنت ته ځو او که نه به ځو. ښه نو دی به په دې قسمه خبرو کې پوره جایز فایده نشته. ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه، داسې بعضو ملګرو ته یاد دی. یو وخت کې موږ سره یو کس کېناستو چې هغه زما سره طبیعت نه لګېدو، خو کله نا کله به په دې درس کې او بیان کې کېناستو، نور بې زه پوه وم چې ما سره طبیعت نه لګېدو. هغه بدعي یا بدعتي انسان و، بدعاتو خرافاتو کې پروت و، نو نه به یې لګېده زموږ سره، او کله نا کله به بیان کې کېناستو. نو هغه زمانه په یو څو کاله کې 2 تپوسونه کړي وو بس. او موږ خو دا غواړو چې دا کم سړي چې زموږ سره طبیعت نه لګي، چې دی خو زمانه ښه ډېر تپوسونه وکړي. او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ د سینه پراخه د هر قسمه اعتراض ته، خو چې اعتراض اعتراضي او د ادب او د دلیل په چوکاټ کې. لکه اوس ما پسې به ډېر خلک داسې لګیا چې لګیا دي او لګیا وو، چې هغه ما مثال کې شخصي اعتراضات به کوي، او کله کور یادول، او کله قوم یادول، او کله مسخرې او خنداګانې او ټوغې کول، او کله وابي ویل، او کله ویکټوري ویل، او کله ویل چې د پیسې ویلې، او کله دا بې مذهبه او دا بدمه. د دې خبرو جواب نه کېږي. څه جواب وکړم زه؟ یو سړی لکه اوس یو سړی لګیا دی، زما مور خور یا لور یا ښځه کنځي، زه د هغه وکنځم؟ یو سړی په ما د دروغو بهتان لګي، زه پې مو لګوم؟ نه، په دې خبرو کې غلی کښېنه، قیامت یو لویه ورځ در راځي، به هلته پته لګي چې صحیح ویلي صحیح نه دي. په ما باندې اعتراض وکړه د دلیل په رڼا کې، او زه به دله تندی ښکل کړم که زما غلطي دي ما ته په ګوته کړه. که ته دیوبندی، که ته بریلی، که ته شیعی، که ته حنفي، که ته شافعي، که ته مالکي، که ته حنبلي، او که ته سلفي، هر څوک چې ما ته دې زما غلطي په ګوته کړه، هسې ډکوسله نه، بیا راته وایه د دلیل په رڼا کې دې ما ته زما غلطي په ګوته کړه. چېرې ستا دا دلیل کمزوری و، ستا دا استدلال غلط و، ستا دا مسله کمزوري وه، زه د دې سړي تندي ښکلولو ته تیار یم، ځکه چې د ده د لاسه الله زما په علم کې اضافه وکړه. خو د ډکوسلو جواب خو زه نشم کولی. ډکوسلو سې جواب کېږي؟
د ډکوسلو جواب په ډکوسلو کې کېږي او الحمدلله زه ځان دې مقام ته نه راکوزوم چې زه په منبر باندې ډکوسلې بیانوم یا د خلکو ذاتیت. زما د یو مولا د ښځې او د پلار او د مور او د خاندان سره څه کار دی؟ غریبانو خو کور کې ځان له ناست دي عزتمن خلک دي. زه اوس څه کوم په منبر باندې یا په فیسبوک او په یوټیوب باندې به اوبسې خبرې کوم، د سپکو خلکو کار دی. په مولا ښه ټیټ رد کوم، د چا نه مې سترګه ورب الکعبه که سوځي. غټ نه غټ مولا او چې دومره غټ پټکې په سر کړی که نه چې د 2 ورځو باران ترې نه وشي، بیا مو والله کتې بیا سترګه مې سوځي چې کله خبره د قرآن او حدیث خلاف وي. او چې دا رد پې کوم الحمدلله د ادب په چوکاټ کې دننه کوم. به کله داسې ووایي یو عالم دا خبره ذکر کړ، خلک یې راولئ هغه سره ولئ. زما ډېر داسې بیانونه دي چې ما چا پسې کړي نه دي، خو نن سبا دا یو طریقه راوتې چې دا خلک په دې فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې د پیسې ګټي. نو په دې کې بعض ملګري الله یو ته هدایت وکړي د ځان نه به یو بیان زما راولي یو کس سره به ولګوي د پلاني په پلاني باندې رد. اما په ده رد نه دی کړی، ما په هر هغه سړي رد کړی چې دا مسله بیانوي. کله به داسې وشي زما 8 کاله مخکې بیان به راولي، 8 کاله مخکې هغه به نن د چا سره ولګي، خلک ویې وګوره وایي درس کې ذکر وشو که نه رد پې وشو، لکه دا خو 8 کاله مخکې ما دا خبره کړې، خو دوی داسې ولګو. الحمدلله زمونږ رد هغه علمي رد دی، د چا سره ذاتیت نشته. او تاسو به زما نه اورېدلي، زما به درسونو کې اکثر ما به د خپلو ملګرو هم ردونه کړي چې دا زمونږ غلطي ده، دا کار صحیح نه دی او دا کار صحیح ده که نه. زمونږ علما استادان دا راته وویل چې ما ته سبق ویلی دی، ما د خپلو استادانو سره په هغه وخت کې چې کله ته ما سبق وي او ناس به عمر سره، په هغه وخت کې ورته ما ویلو شیخ صاحب دا تاسو چې دا دلیل بیان کوئ دې په مقابله کې دا دلیل راځي، که د دې وضاحت تاسو وکئ موږ پرې لږ پوه کوئ داسې داسې. که داسې دلایل راته ویلي چې زړه مې پرې مطمئن دی ما وله منلې ده، که دلایل یې کمزوري ما وله نه ده منلې. حالانکې زما استادان ځکه چې زه الله په دې مکلف کړم چې زه به د قرآن او حدیث تابعداري کوم، هغه ماته هر څوک بیان کړي. نو خبره ما دا کوله چې بعض مولیان په هغه مسلو کې لګیایي چې د هغې څه فایدې نشته، الټې نقصانات دي. دا ډکوسلې به بیانوي، دا قصې به بیانوي، دا منګړت اجرونه نن سبا ډېر بیانېږي، روان به یې ځوان. دا مولیان هم نه اکثر د دې قصې چې کوي، یو خو لا مولای څه خبر و بس ځان ته موبایل نیولی مسکې مسکې کېږي. نن جیزه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې په هغې باندې 1 لاک نیکیانې الله ورکوي او 2 لاکه پې الله ګناهونه ریجي او 3 لاکه مرتبې به دې په جنت کې اوچتې شي. سحر 50 پیرې دا وایه، ماښام 50 پیرې دا وایه. عوام دې ته خوشحالي دي. شارټ کټ لار ده د جنت. دا کومه لار ده؟ شارټ کټ لار ده. سحر 50 پیرې دا وایه، 50 پیرې دا قصه ختمه شوه. دا قسمه خلک او دا قسمه مولیان ډېر شوي دي چې هغه د دروغو قصې، غلط مسایل، کمزوري خبرې د عوامو ته بیانوي او د الله نه یره پکار ده، ځکه چې د هر څه به زموږ نه تپوس کېږي. اوس دا ونه که موږ ته معلومه او که موږ ته نه معلومه څه نقصان پکې نشته، او په معلومولو کې څه فایده هغه فایده نشته. یا د اصحاب کهف د سپي خبره، یا د بني اسرائیلو د وخت یو قصه به راوالي. ما تاسو دا کس خبره کوله اصل چې دغه کس زما نه 2 تپوسونه کړي او ما دا غوښته چې دی ما نه ډېر تپوسونه وکړي، صرف یې 2 کړي بس. ما بس یو ورځ راغی وایي زه یو تپوس کوم، زه ډېر خوشحاله شو. ما دې بس تپوس کوي ځان به پوه کوي، زه به ورته هم وضاحت وکړم چې د په زړه کې لازم ما ته پرته ده، نو چې پرېږده چې د ده زړه دا خبرې راوځي چې واضح شي. نو ما ته وایي چې د آدم علیه السلام بیبي چې ده حوا د دې قبر کوم ځای کې دی؟ یو سوال یې مانه دا کړی. بیا د هغې نه ډېر وخت بعد یو بل سوال یې مانه کړی، ما سره ملاو شو. یاره ما سره یو سوال دی، ما څه وایي کله چې د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام دې صندوق ته واچو هغه وړوکی او الله وایي چې خورې روانه وه د دې اوبو په غاړه او دې صندوق ته یې کتو، د دې خورې څه نوم و؟ دا 2 سواله شوي دي او څومره علمي څومره فایده. لکه ما ستا د
د دغه سره څه کار دی د بیبي حوا د قبر سره او کیس قبر لی ځي ځکه سلفو کې یو عالم تیر شوی او د هغه نه چا تپوس وکړو وی د آدم علیه السلام او د بیبي حوا د نکاح چا کړې وه هغه ورته یاره دغه نکاح کې زه نه وم که زه وایم راته بیانول چې دا چا تړلی ده دا اوس خبره ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نکاح چا تړلی ده خو الله دا ښځه د هغه دپاره پیدا کړې وه دا د هغه ښځه نو د دې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتئ په هغه څه پسې ګرځئ چې هغه تاسو له فایده درکوي او د هغې نه معلومول تاسو له نقصان درکوي فوسوس لهما الشیطان بس وسوسه واچوله دواړو ته شیطان وسوسه ور واچوله او دا وسوسه یې څنګه ور اچولې ده دا هم بیا ذهن ته سوال لري چې دی جنت ته څنګه ننوتلی چې وسوسه ورته ور اچولې ده او دی خو په جنت منه دی نو یو جواب د هغې دا دی بعضو آثارو کې دې سره ځي چې دی د یو مار په خوله کې ننوتی او جنت ته او هلته چې دی وسوسه ور اچولې ده واضح دا ده چې زړه چې بې مطمئن کېږي که نه هغه دا چې د ابلیس له د شیطان له الله طاقت ورکړی دی لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي د ابلیس له او د شیطان له الله طاقت ورکړی دی چې دی د لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي ده وسوسې ور واچولې دواړو ته یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته ولې ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما چې ښکاره کي دواړو ته هغه چې پټ کړی شوی و د دوی نه د عورتونو د دوی نه د دوی چې را کوم عورتونه پټ دي چې دا ښکاره شي اوس دلته ډېرې فایدې دي او ټوله غټه فایده دا ده چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دوی چې پیدا شوي دي د دوی په عورتونو باندې لباس پروت دا په دې حال دي معنی دا چې اصل دا دی چې انسان به خپل عورت هغه پټ ساتي دا د هغه وخت نه خبره را روانه ده شیطان دا دومره لویه جاخچې جوړه کړې ده او د ابلیس چې دا دومره غټه مسله راغستې ده او دا وسوسې ور اچوي دقه مقصد یې دی چې د دوی د عورتونه دا ښکاره شي او په دې باندې ابلیس انتهایی خوشحالیږي دومره خوشحالیږي که نه چې دا کپړې لنډې تنګې شي د عورتونه ښکاره شي په دې باندې هغه انتهایی خوشحالېږي او هغه وخت کې هغه کوشش کړی دی زموږ په نکاح او په نیا باندې چې د دوی د عورتونه چې کوم پټ کړی شوي دي چې دا ښکاره شي دلته یو تفسیر بل هم دی ډېر مزیدار یعنی عورتونه را ښکاره کېده دوه معنی لري یو خو دا ښکاره عورت چې کوم دی حسي او دا د هغه مقصد و چې ښکاره شي بل عورتونه را ښکاره کېده مطلب دا چې دوی عیبجن شي عیب پکې ولګي چې دوی د الله نافرماني ته وشوه دا هم عورت را ښکاره کېده یعنې شرمېدل دي که نه عورت چې را ښکاره شي سړی څه شي وشرمېږي چې د الله نافرماني دې وکړه ته عیبجن شوې ته وشرمېږي نو دې دغه غواړي د ده مقصد هم دقه دی ښه څه ورته وایي وقال وی هغه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة نه یې منع کړي تاسو لره رب ستاسو د دې ونې نه إلا أن تكونا ملكين مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملایک او تکونا من الخالدین او یا به شی د همیشه پاتې کېدونکو نه دا اوس وسوسې ورچي یعنی که تاسو دې ونې ته ورنږدې شوئ او دین هم وخوړه نو تاسو نه به الله ملایک جوړ کړي او ملایک خو دغه ولیدو د آدم علیه السلام لیدلي چې دا څومره ناشنا مخلوق دی او د الله په خوا کې دی او څومره اوچته مرتبه ده او نه وږي کېږي او نه تږي کېږي او نه ستړي کېږي او نه یې خواهشات شته نو تاسو نه به الله ملایک جوړ کړي نو الله منع کړي چې تاسو نه ملایک جوړ نه شي دویمه ده الله په دې منع کړي که تاسو د دې ونې نه خوراک وکړو نو بیا تاسو د همیشه دپاره په جنت کې پاتې کېږئ نو الله منع کړی چې د همیشه دپاره پاتې نه شئ دا وسوسې او موږ ته هم دغه شان وسوسې راچي الشیطان یعدکم الفقر
الله قرآن کې کنه وی شیطان تاسو د غریبۍ نه یری لکه اوس تا جیب ته لاس کو خو پیسې به درسره وي او جیب ته لاس کو صرف د 15 روپۍ راواغستې او 15 څه شی دی خو دې کې هم ته سوچ کې 5 ریال 15 روپۍ ضرب دومره روزانه چې ورکوم دومره نو د میاشتې دومره نو دا بچوله ولې نه لیکم دا خو تبایو شو دا خو زه د غریبۍ نه مړ شو چېرته ته چې نېټ له پیسې ورکې د میاشت په اخره کې شیطان به تا ته دا یره در واچي لکه ته دوکان ته ورغلې که نه انټرنیټ وراچې یا نشه رالی یا بل څه داسې د ګناه کار کوي یا پالتو کار کوي نو که روالې او زړه کې دې رالو چې دا خو پردی دي یعنې دا اوس پردی دي ستا خپل هم نه دي نو شیطان درته دا خبره در واچي چې اوس یې ورکړه خو بیا به هغه ورکړه واپس کړه دا کومه ګټه خبره بیا به ولې ورکړي یا دې دوکان والا ته ووایه چې دا کار ماله وکړه او زه به بیا تاله پیسې راوړم خو چې د الله په لار کې دې کله جیب ته لاس کو نو دومره خبرې به تا ته در مخامخ کړي چې تا به داسې په یره کې ور واچي او داسې رپرپې به د باندې راشي چېرې دغه دی او بس د غریبۍ نه زه مړ شو دغه دی د غریبۍ نه زه مړ شو لکه یو سړی د میاشتې په بچو باندې په زرګاو په لکاو لګوي د غریبۍ یری نه او په خپل ځان یې لګوي په پالتو کارونو کې یې لګوي په ګناهونو کې یې لګوي خو یو څو روپۍ د شمار د الله دپاره چې ورکوي نو دی دومره سوچ وکړي دومره چې ته به حیران شي چې الله دی ګوره 1 کروڑ روپۍ ورکوي که دی 1 لاک ریال ورکوي چې دا دومره سوچ یې ورته وکړو هغه اصل کې دی د شیطان راټینګ کړی دی دې نه شیطان یری او په دې کې ګډوډ کړي نیکانو خلکو باندې بیا د شیطان هغه وسوسې اثر نه کوي ځکه چې هغوی د شیطان په دوکو باندې پوه شوي چېرې دا خبرې ما ته څوک راچوي شیطان راځي داسې ما تاسو له یو مثال درکو چې شیطان خلکو ته دا وسوسې وراچي لکه ځوان سړی دی ده ته دا وسوسه وراچي چې دا ږیره لرې کړه فایده به صحیح ښکلی به ښکاري دویمه فایده بوډا خو لا نه او که ده ته وایي چې لا بوډا خو نه نو دا ږیره لري که چې ځوان ښکاري او چې واده یې نه یې کړی نو هغه ته دا یره وراچولي چې جنۍ به دې ګوره غوره کي او که نه نو دی په دې انتظار ناست دا مخ صفا سوتره ساتي چې چېرته جنۍ مې واپس نه کړي دغه شان زنانه ته د ګناه خبرې وراچي ته دا روزي مثال کې وباس لنډې تنګې جامې اچو دا کو دا په دې به ښایسته ښکاري په دې به خلک صفت کوي په دې به ځوانه ښکاري پته به دې نه لګي چې بچي دې شوي دي خاوند به د باندې مین او دا قسمه خبرې ورته وراچي او داسې بیا دا باب ډېر غټ دی زه تفصیل له نه ځم خو الغرض شیطان دغه وخت مناسب وسوسه به تا ته در اچوي دې ځکه مناسب وسوسه اوس د وخت سره وایي که د دې ونې نه تاسو خوراک وکړو نو یا به د نه ملایکې جوړېږي او یا به څه کېږي یا به همیشه په جنت کې پاتې شي او دا څوک نه غواړي دا څوک نه غواړي ملایکو کې یو سړی شي دا خو غټه خبره ده او چې همیشه په جنت کې پاتې شي څومره اوچت نعمت دی اصل دوکې ولا په دې ورکړې ده اصل دوکه هغه دا ده وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين او قسم وخوړو دې دوانو ته چې یقینا زه تاسو دوانو لره خامخا د خیر خواهي کوونکو نه یمه امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي وایي اصل کې د ابلیس خبیث آدم علیه السلام په دې دوکه کړی چې الله د نوم یې ورته اخیستی چې زما دې په الله قسمي چې زه ستا د فایدې دپاره دا خبره او مؤمن چې د الله نوم واوري نو بیا به څه کوي یقین پرې کوي او ځکه حدیث کې دا راځي دا فایده یاده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من حلف بالله څوک چې د الله په نوم قسم وخوري فصدقوه نو به منئ دا ادب دی د الله د نوم دا احترام دی د الله د نوم نه 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 منم او نه نه الا په یو حال کې چې سړی په دروغو مشهور او تا ته پته چې د الله نوم
منافقت کوي دروغ وایي او دا استعمالي جدا مسله ده خو نور چې راته یو سړي دا وایي چې زما دې په الله قسم وي چې دا کار ما کړی دی یا مې نه دی کړی بس ختم تاله به الله اجر درکړي او که ده دروغ ویلي الله به یې راونیسي خو تاله به الله دومره اجر درکړي که نه چې صرف د الله د نوم ته دومره قدر وکړو چې هغه تا ته د الله نوم واغستو ته ومن او دا بعضو ته دا خصوصا د شرک د عقیدې چې که نه چې ورته ووایې پیر بابا راته در یادوه په لوی ځوان مې دې قسم اله وایي تباکۍ مې لوی ځوان دې یاد کړو پیر بابا دې یاد الله ورته یادو څه خبره ده انا من مؤمن موحد ده چې دته چې الله نوم والي نو دی څه شي وی مني او مطمئن شي او که دې سړي ورته دروغ ویلي الله به یې راونیسي او تعالی به الله څه درکړي اجر به درکړي زه یو عالم سره یو مجلس کې ناست وم سپین ږیری عالم و ډېر پرهیزګار الله والا سړی و نو خبرې اترې روانې هغه د یو کس دپاره سفارش کړی و د یوې رشتې هغه سړی بیا ډېر ظالم وختو او هغه رشته ډېره ناکامه شوه نو ما هغه عالم ته ویل شیخ صاحب ما داسې اورېدلي چې دا خبره تاسو دله کړې وه دا سفارش وي ما وله کړې نو ما شیخ صاحب تاسو وی ما دې ښه پېژندو چې دا سړی کمزوری دی او نه مې کوله خبره داسې په اسان وی دې ورځ ما ته راغی ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم چې دا کار وکړه وی چې ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم او بس زما یعنې څه ناشنا کیفیت په ما راغی چې قیامت پر ورځ الله ما ته وی چې دومره غټ نوم یې راته زما واغستو نو دا مؤمن ته چې د الله نوم واغستی شي که نه نو دومره قدر د الله د نوم کوي دومره قدر چې بس خبره به ځي ختمه کړي بس صحیح دی یو مسلمان دی دروغ د هغه نه دي تجربه شوي یعنې دروغجن په دروغو مشهور نه دی په دوکو مشهور نه دی مسلمان دی مؤمن دی او هغه وایي په الله مې دې قسم بس دی که نه خبره ختمه شوه نه ګواهان راوله او ته بل قسم وخوره او ته لس وخوره قرآن راواله او لاس پې کېږده او اودس وکړه دې خبرو ته څه ضرورت دی چې تا ته دا وایي چې په الله مې دې قسم وي بس خبره پوره شو نو اصل دوکې آدم او حوا علیهم السلام له په څه ورکړه چې د الله په نوم ورته قسم وخوړو چې زه ستاسو خیرخوا یم وایي چې خیرخوا دی او قسم یې وخوړو او ونې ته ورنږدې شو الله وی فدلاهما بغرور بس راکوزي کړل دواړه په دوکې سره دواړو له دوکه ورکړه فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وسکله هغه دواړو هغه ونه بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی رب العالمین د هغوی د عورتونه پټ کړي خو چې دوی څنګه دې ونې ته ورنږدې شو که نه نو هغه عورتونه څه شو هغه ښکاره شو او دا مقصد د چاو دا مقصد د شیطانو چې عورتونه دوی څه شي ښکاره شي او په دې باندې انتهایي خوشحالېږي نو الله وی وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة او شروع شو دواړه چې یو ځای کولی په ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه زر زر یې د دې ونو نه د پاڼې را شو کولو په دې خپلو عورتونو یې کېښودې دې ځینې دوه خبرې راووتې عورت پټول خپل بدن پټ ساتل دا د مؤمن انسان په فطرت کې پرته خبره ده یعنې دې کې وګوره آدم علیه السلام فطرت کې دا خبره ده حوا علیه السلام فطرت کې دا خبره چې عورت څه ښکاره شو ډاري کې پاڼې راواغېستو په خپلو عورتونو یې کېښودې دویمه شیطان په دې خوشحالېږي چې زموږ عورتونه ښکاره شي او سبحان الله نن سبا خو چې څومره عورت د یو سړي ښکاره کېږي او څومره کپړې لنډې تنګې کېږي نو دې ته څه وایي دې ته ترقي وایي دا چې وایي دوی ترقي کړې ده ترقي یافته ملک دی ځکه دوی لغړ توغړ ګرځي او که چېرته دا لغړېدل او عورت ښکاره کېدل ترقي وی نو د خرو د پوخانه ترقي کړې ده
او دې زناورو او دې څاروو د پوخانه دا بیا ډېر ترقي یافته دي. چېرته د هغوی لباس یې اچولی دی، چېرته عورتونه یې ښکاري کته ځي او بره ځي. نو بیا خو دوی زموږ نه ډېره ترقي کړې ده. بیا ترقي هغه څه ته وایي چې ته عمل وکړې د الله په وینا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا. مؤمن عورت خپل پټ ساتي، او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وي د خپل عورت حفاظت به کې، الا د یو سړي د خپلې ښځې په عورت نظر ولګېدو یا د ښځې د خپل خاوند په عورت نظر ولګېدو، د دې ګنجایش په شریعت کې شته. د دې نه علاوه د عورت په حفاظت کې درون لباس واچو. د لباس مسله را روانه ده، د لباس مسله را روانه ده. او دا پښتانه زموږ دا پښتانه او دا معاشره چې ده دوی خصوصا په دې ډېر مشهور دا درون لباس او دا لنډې تنګې کپړې به یې ناچولې. اوس د پښتنو یعنې که دې وکتو نو یو قدم د دې نورو نه مخکې شوي. او یعنې ته دا سوچ وکړه، یو خو عام پینټ شرټ اچول دي، عام پینټ شرټ چې سړی غټ شرټ واچي او غټ پینټ واچي، په دې کې هم څه حرج نشته چې عورت پکې پټي، او یو سړی پینټ واچي او هغې سره ښه کولاو کمیس واچي او عورت یې نه ښکاري، دې کې څه حرج نشته. خو دا زموږ د پښتنو په علاقو کې به دا هم چا نه اچوه. اوس دغه پرېږده چې داسې پینټ شرټ واچي چې هغې کې بدن پټي او د حیا او د عزت، په دې کیلو کې دننه داسې لباس شروع شوی دی چې سړی کتی نشي هغه هلک ته یا هغه جنت ته، داسې فتنې والا لباس به یې اچولی. نو که کمیس پرتوګ لی راشي نو د هغه کمیس پرتوګ نه هم پینټ شرټ جوړ کړي او نوم پې څه پروت دی، دا جي کمیس پرتوګ تنګ داسې تنګ کمیس دی بعضو اچولی چې دا ملا پکې داسې دننه بیا چې ملا دننه شوي دا تشي دا پکې هم داسې دننه شوي او بیا به کته بیا کولاو شوی. نو سړي له ته حیا ورشي چې اوس ده ته څه ووایم او د ده دا قصه داسې آخر، او بیا به پرې د زنانو په شان ګلونه او یا د زنانو خاص رنګونه او بیا په هغې کې ځان له ډیزاینونه او بیا په یو ناشنا ترتیب باندې پرتوګ او پنسي، یا الله زه څه وکړم او دا کوم مخلوق دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او انشاءالله د لباس مسله دې ایتونو کې مخکې را روانه. دوی چې کله د ونې ته نږدې شو، د دې ونې نه خوراک وکړو نو عورت یې څه شو ښکاره شو، بیا راولګېدو دا پاڼې راغستې په دې عورتونو یې لګولې چې موږ پټ شو. وناداهما ربهما او آواز وکړو دواړو ته رب د هغوی الم انهکما عن تلکما الشجره، ایا نه وی منع کړي ما تاسو دواړه د دغه ونې نه، واقل لکما او نه ویلي ما تاسو ته ان الشیطان لکما عدو مبین، چې یقینا شیطان تاسو دواړو لره دشمن ښکاره دی. رب العالمین څنګه حجت قایم کړی ګوره، یعنی آدم علیه السلام سره څه عذر شتي، بی بی حوا سره څه عذر شتي، حجت قایم دی ځکه چې دوه خبرې ورته الله کړي دي. کمی کمی بیت کې کمی کمی ونې نه ځان وساتئ، شیطان ستاسو دشمن دی، څه پکې پاتې شو نه. دغه شان ګوره الله په موږ حجت قایم کړی، لکه که ته قیامت په ورځ الله ته ودرېدی که نه او سوچ وکئ چې الله ته مخامخ شوئ، یو عذر تاسو سره نشتی چې الله ته یې بیان کړئ. آسماني کتابونه راغلي دي، وحي راغلی ده، پیغمبران د وضاحت لپاره رالیږلي دي، په هر قوم کې، په هر ژبه کې، په هر ځمکه باندې، په هر زمانه کې حق پرست علما شتي چې دین بیان کړی دی. او اوس په موته باندې خو په نمونو حجت قایم شوی دی. د موبایل له واله او چې کوم کتاب غواړي، د کوم عالم بیان غواړي، هغه پکې شتي. نو په دې کې د عذر هم نه چلېږي زموږ چې یاره دا مسله وه یا دغه مسله وه، ځکه چې خبره ټوله څه ده، خبره واضحه ده، هر څه موږ ته واضح دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الحلال بین والحرام بین، حلال واضح دي او حرام واضح دي. نو که څوک په حرامو کې پرېوتو یا په غلط کار کې فلا یلومن الا نفسه،
نو څوک دې ملامته کړي؟ خپل ځان دې ملامته کړي، ځکه چې الله خو ټوله خبره موږ ته واضح کړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته خبره واضح کړې. جواب کې دوی څه وویې؟ دا اوس ګوره د نیکانو خلکو طریقه د خپلې خطا اقرار. نیکان خلک د خپلې خطا څه کوي؟ اقرار کوي. او ګوره مصیبت یو دی چې سړی په خطا کې واقع شي، دا مصیبت دی. او د دې نه غټ مصیبت دا دی چې بیا دې له پرتوګ جوړوي. لکه زه یو پیر په هغه وخت کې زما عمر ډېر کم و او ما یو معهد کې سبق وینو، دا 3 میاشتې د چوټیانې چې دي کې زما چوټي شوه، نو ما ته یو کس دا ووایي، هغه مدرسه وه، وایي ته به راځې دا 3 میاشتې او دلته به دې وړو ته دا قرآن ښایي، هسې هم کور کې ناست یې نو ستا قرآن به هم پوښي او دوی ته به هم ښیم. صحیح ده. نو زه به هلته تلم، دا اول پیر زه د قاریانو سره زمونږ د ملکونو دا قاریان چې د دوی سره په استازۍ کې شریک شو، یعنې استادان خو زما هم دقه و، یعنې ما قرآن د عربو نه دی ویلی، قرآن ما د پښتنو استادانو نه ویلی اوله کې، وروسته مې بیا د عربو نه قرائات او دغه علم کړی. نو د قاریانو سره زه ملګری شوم، په ذهن کې زما یو نقشه جوړه شوې ده چې دا چې څوک قرآن پړاوي دا به لازم په تقوا کې نورو خلکو نه غوره وي، په علم کې به غوره او دم داسې په کار داسې. یو ورځ ماسپښین روټۍ مو وخوړه، دا قاریان ناست بس هغه یو قاري صاحب پکې ما ته ووي، یعنې او دا الحمدلله چې یعنې ورته پته وه چې دی په دې خبره به خفه کېږي، حالانکې زه په ټولو کې کشر او انتهایي کشر مشران سړي وو. نو هغه ما ته ووایي چې قاري صاحب بس بخښنه کوه. زه حیران شوم، بخښنه څه کوم؟ یعنې تاسو نه څه غلطي کړې ده، نه دي ما ته څه ویلي دي، نه څه زیاتې کړې، د جیب نه سګرټ ډبی یې راواخیست. نو ما دا څنګه؟ اوس دا ګناه ده، دا څه ده؟ ګناه. عذر د ګناه څه دی؟ چې دا ما نیس کړې زما په سر باندې دړي، او ما ته ډاکټر هم د دې اجازت را کړی، دا دویم عذر دی. نو ما ورته دا وویل، ما قاري صاحب زما نه بخښنه مه غواړه، عرش والا نه وغواړه، زه به تا له څه سزا درکوم او زه به څه خفه شم او زیات نه زیات به دا ځای پرېږدم، زه به درنه لاړ شم. خو هغه الله له به څه جواب ورکړي؟ آیا هغه الله سره به دا عذر وچلېږي چې ډاکټر تا ته ویلي چې سګرټ څښه یا ستا په سر دړ لګي؟ خو هر نشه ییز چې نشه ونه کړي په سر یې ځي، په سر یې دړې ګرې، نو بیا خو د دنیا چې څومره نشې دي ټولې څه شوې؟ ټولې حلالې ځکه چې په سر یې دړ لازي. نو د یو نیم سړی ګناه وکړي دا یو مصیبت دی. ګناه له عذر که ته دا د هغې نه غټ مصیبت دی. مؤمنان خطا ته کېږي، د دیندارو خلکو نه هم خطا کېږي، غلطي ته کېږي، ګناه ته کېږي، خو د هغې اقرار کوي او خپله کوتاهي ومني چې او دا زما نه غلطي شوې ده، دا نه وه پکار. دلته اوس وګوره، آدم علیه السلام هېڅ قسم صفایي نه ده بیان کړې، هېڅ قسم صفایي نه ده بیان کړې، خپل ځان یې ملامته کړی دی او په دې خپل کار باندې پښیمانه شوی دی. هر چې دغه دی دا ابلیس خبیث سجده ونه کړه، ګناه وکړه نه وه، الټه دا چې د ګناه اقرار وکړي دا خو پرېږده، الټه ښه په مستۍ کې راغی او ښه الله ته یې صفا ووایي چې ستا دا بندګان به زه ګمراه کړم. آدم علیه السلام څه وویې؟ قال اوی دواړو ښځې او خاوند دا خبره وکړه، ربنا ظلمنا انفسنا، ای ربا زمونږه ظلم کړی دی موږ په ځانونو خپلو باندې. اقرار یې وکړو چې او کوتاهي زموږ نه شوې ده او موږ ظلم کړی دی. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، او که بخنه ونه کړې ته موږ ته او رحم دې ونه کړو په موږه، لنکونن من الخاسرین، خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه. یعنې یا الله که تا ونه بخلو نو موږ به څه شو؟ موږ به تاوانیان شو. اوس سوال دلته دا دی، دلته غټه مسله دا بیانېږي چې آدم علیه السلام خو نبي و، او نبي څنګه یعنې الله ورته ویلي ونې ته مه نږدې کېږه او دی نږدې شو. دې کې د علماو پلن اختلاف ته اوږد، زه درته په معمولي ټکو کې دا مسله حل کوم.
والله اعلم راجح قول دا ښکاري چې دا آدم علیه السلام سره دا واقع د نبوت نه مخکې راغلی ده، یعنی د نبي کېدو نه مخکې دا واقع راغلی. دلیل پېشتي په قرآن کې سورت طه کې الله چې کله دا قصه ذکر کړه چې آدم علیه السلام ونې ته ورنږدې شو او الله د جنت نه راکوز کو، نو بیا الله څه وایي ثم اجتباه ربه، نو بیا الله غوره کو، هغه غوره کو د څه لپاره؟ نبوت لپاره. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا واقع د نبوت نه مخکې راغلی ده، وروسته بیا هغه ته نبوت میلاو شوی دی. والله اعلم. ښه دلته یو غټه فایدهمنه خبره، یو منګړت روایت دی. منګړت څه معنی ده؟ د ځان نه جوړ کړی شوی روایت، دروغ، سوچه دروغ. په هغې کې دا دي چې کله آدم علیه السلام او د هغه بیبي د جنت نه راووتو او هغوی ډېر خفه وو چې د کوتاهي ته وشوه، د غلطي ته وشوه، نو هغوی عرش ته وکتو، بره د الله عرش ته، نو په دې عرش باندې لیکلی شوي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یا الله ما ته بخښنه وکړه د محمد په واسطه، یا د دې سړي سپارش درته مخې ته کوم د ده په دې نوم. نو الله ورته وایي چې د ده تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی الله ما عرش ته وکتو او په عرش باندې د نوم ستا د نوم سره لیکلی شوی دی، نو ما سوچ وکړو چې لا یو انسان دنیا ته راغلی نه دی او نوم یې په عرش دی، نو دا به څوک غټ سړی و الله بمعیني، نو ځکه مې ته د نوم واغوستی. الله ورته چې بس موږ ستا هغه غلطي معاف کړې ده. اوس دا به راته نه وایي چې مولیان یې بیانوي، مولیان خو بیانوي، مولیان خو ډېر څه بیانوي که نه؟ مولیان بیانوي. او بعض څه وایي د بعضو سره ډېر ښکلی دلیل دی، وایي کتابونو راغستی ده. دا روایت هم کتابونو راغستی دی. یو ورځ یو کس ما پسې کتاب راوړو او دا عجیبه ده ښه، کتاب نوم درته نه یم بیا به جاکه جوړه شي، مشهور کتاب دی مشهور، هغه په ما پسې راوړو، وایي تا چې درس کې ویلي ده او بیان کوي چې دا روایت منګړت دی، دا خو دې کتاب کې دي. نو دا خبره خو صحیح ده، کتاب کې خو علما حدیثونه را جمع کوي، خو دې کې کله ضعیف حدیث هم راوړي او کله قصدن عمدن دې دپاره راوړي چې طالب علم ته پته ولګي چې دا حدیث سندن څه دی کمزوری، نو ته به اوس چې دا خو کتاب کې راغلي. او کله د عالم خطا شي، ما ته دا کتاب کولاو که کتاب یې کولاو که ما کوم ځای کې دا حدیث وي دا وګوره، لاندې ورته لیکلي دي د حدیث لاندې چې دا روایت فلاني عالم په خپل هغه کتاب کې راوړی دی الموضوعات، چې هغې کې موضوعي حدیثونه را جمع کړي دي، یعنی نشاندهي د موضوعي حدیثونو کړي منګړت. نو فلاني عالم پخواني دا حدیث هم په هغه کتاب کې راوړی دی. معنی څه شوه؟ معنی څه شوه؟ د عالم نه دا خو دغه عالم را جمع کړي دي، دلته حواله په دې باندې میلاو شوه. نو د عالم دا حدیث په دې خپل کتاب کې ولې راوړی؟ زوړ وایم زوړ، هغه ولې راوړی دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا منګړت روایت. عربۍ کې منګړت روایت ته څه وایي؟ حدیث، هغه حدیث هغه موضوع وضع کړی شوی د ځان نه، نو دې ما ته څه وایي؟ ما دې څه لیکلي دي، ما لا اول پې نه پوه کړم، ما دې څه او دا ګورې ښه دا پکې هغه تکړه او ډېر وخت یې پکې لګولی، نو ما دې څه لیکلي دا لاندې وی دا خو لیکلی، دا یې لیکلی چې د حدیث موضوع دا ده، د حدیث موضوع دا ده، د دې سره څه کار دی؟ نو ما زه تا باندې وجاړم او که تا ته وخاندم، ستا په دې جهل وجاړم او که ستا په دې جهل وخاندم. چې لاندې د روایت لاندې لیکلي چې پلاني دا په هغه کتاب کې راوړی دی چې هغې کې موضوعي منګړت روایت را جمع کړي، ته وایې دا وایي چې دا پلاني کتاب موضوع ده. اوس زه تاله دې څه جواب درکړم؟ ښه دغه شان یو ورځ د بعضو خبرو سړی چې دې جواب څه وکړم، یو کس ته مې یو عبارت وښو په یو کتاب کې چې په هغې کې هغه کس دا لیکلي دي مولانا صاحب چې یا الله جو تو ہے وہ میں، جو تو ہے وہ میں، یہی څه مطلب دی؟ تاسو لکه اردو درځي که چې څه ته هغه زه.
دا د وحدة الوجود عقیده. نو ما یې ګوره دا څومره غلطه عقیده ده. وي په دې ته پوه شوی دی. نو ما الله دې جنتي که ما پې پوه کړه. ما سره پښتو کې هم دا کتاب پروت خو ما غږ نه کومه چې اول دی ما ته څه وایي. ما دې سمه وایي دی لیکلي دي یا الله جو تو ہے جو تو ہے نه دی. یاره ما د اردو معلم ډېر ښه راځي. ما په اردو کې ډېر سبق ویلی دی خو دا جو تو ہے دا د دې څه مطلب شو؟ وایي د دې مطلب دا دی چې یا الله څه چې ته یې هغه ته یې او څه چې زه یم هغه زه یم. ما زه صحیح شو تا سره یو منټ له زه منم چې دا خبره داسې شوه نو د دې خبرې فایده څه شوه؟ د دې څه فایده شوه؟ څه فایدې شتي؟ بیا ما یې ته که معنی ده وایي دغه ده. وایي لږ صبر. پښتو هغه مې راواغېسته عبارت د پښتو کې لیکلي یا الله څه چې ته یې هغه زه یم. وایي داسې دي دې باره کې څه که نه زه په پښتو هم نه پوهېږم. ما ته وایي دا خبرې دا د بزرګانو دي. په دې باندې ستا په شان کم علم وي نه پوهېږي. دې له غاړ دماغ پکار دی جوور سوچ پکار دی. دې له په دې ته نه پوهېږي. خبره اخر په دې ختمه کړه. نو اوس دا یار په دې نه دی پوهه چې د حدیث ته لاندې ښه صفا لیکلي دي چې د حدیث موضوعي دی. نو دې موضوع څه ته وایي؟ موضوع د حدیث. دا خو موضوع د حدیث لیکلی شوي ده. نو دا روایت منګړت دی. څه دی؟ سوچه دروغ د پیغمبر په نوم باندې او د قرآن خلاف دی. د قرآن سره خلاف دی. یعنی قرآن کې الله وایي چې هغوی دا ذکر وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دا د چا خبره ده؟ دا د الله ده. آیا کیدای شي چې د الله او د پیغمبر په خبره کې ټکراو راشي؟ که چېرته دا روایت صحیح شي نو بیا دا څنګه کیدای شي چې الله وایي هغوی دا وایي او پیغمبر وایي چې هغه دا وایي چې یا الله د محمد په واسطه راته معافي وکړه؟ ټکراو رانغی؟ راغی که نه؟ نو چې ټکراو راغی نو پوه شي چې د روایت کې څه چل دی. ځکه چې صحیح روایت د قرآن سره ټکراو نه راځي چېرته. پوه شوئ که نه؟ الله ورته معافي وکړه خو الله بیا جنت ته پرې نه ښودو. په جنت کې الله په جنت کې پرې نه ښودو. دین یو فایده یاده کوي د کوتاهۍ اثرات دي. که هغه مفهوم شي خو صحیح اثرات یې پاتې شي. دا خو آدم علیه السلام خو اوچت انسان د هغه نه خو یو معمولي لغزش شوی دی او الله ورته معاف کړی. زما او ستا خبرې ته راشه دا مونږ چې دا ګناهونه وکړو که نه او بیا توبې وباسو یعنې مونږ به معاف هم کړي. الله کیدای شي مونږ معاف کړي او مونږ به دا ګناه پرېږدو خو ګوره زمونږ په ژوند کې به اثرات پاتې شي که نه؟ اثرات پاتې شي. د ګناه ډېر بد اثرات یې ګورې په بچو په ښځه په ستا ځان باندې په کور په معاشره په قوم په ملک. نو الله دې موږ د ګناهونو نه او د ګناهونو د اثراتو نه بچ ساتي. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وی الله کوز شئ بعضې ستاسو به د بعضو دپاره دشمناني. کوز شئ د کوم ځای نه؟ د جنت نه. دلیل دی چې جنت کوم ځای کې و؟ بر اسمانونو کې. ښه کوز شئ الله ورته داسې ونه وایي چې دواړه کوز شئ. او دا څو دي؟ دوه دي که ډېر دي؟ ډوډۍ دې خوړلې ده؟ یو جواب دا چې آدم علیه السلام دی، حوا ده او ابلیس هم دی. الله وایي تاسو ټول کوز شئ. بل جواب دوه کسانو ته څنګه الله وایي تاسو کوز شئ؟ بیا خو به الله دې سره تاسو دواړه کوز شئ. نو جواب بل دا کوي دا دی بارک الله فیک یعنی انسانان کوز شئ. ځکه چې یو د ده نه به انسانان پیدا کېږي نو تاسو ټول کوز شئ. ځکه الله دلته دا خبره وکړه. ښه بعض به ستاسو د بعضو دپاره دشمنان دي. دوه معنی دي. یوه او دا موږ تفسیر کې مخکې ذکر کړي دي اکثر خبرې او چا ذهن تیز هغه ته یاد دي. یعنی ستاسو شیطان یې ورسره هم ورټو که نه شیطان یې کوز کو که
نو دا پیریان دا شیطانان او ستاسو د انسانانو یعنی ستا د ای آدمه ستا د بچو په منځ کې به دشمني روانه دشمنی روانه او دویم تفسیر د دې دا دی چې کوز شه ای آدمه علیه السلام او ای حوا علیه السلام کوز شي ستاسو به بچی پیدا کیږي په دې دنیا کې او بعض د هغوی به د بعضو دشمنانی انسانان خپلو کې دشمني نه کوي کوي نو دواړه خبرې صحیح دي د انسانانو سره هم دشمنیانې شتي او د پیریانو د انسانانو سره دشمنیانې شتي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين او تاسو لره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی او فایدې دي تر یو وخت پورې به ځای کوزیږي ځمکه کې به اوسېږي او فایدې تر یو وخت پورې دي ښه وګو ته کوله وکړه فایدې تر یو وخت پورې اوس آدم علیه السلام یعنې بعضو روایتونو داسې معلومیږي چې د هغه عمر 1000 کاله او بعضو کې لا ډېر راځي بیا چی شو 1000 کاله بعد مړ شو مه هېرېږي زه تاسو نه د قبر تپوس نه کوم تاسو که سوچ کې شوي چې یاره دی به را تپوس کړي چې قبر یې کم ذکر 1000 کاله بعد څه شو مړ شو او ستا عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې امت عمرونه به د 80 او 90 منځ کې دکه هغې ته ورسېدي او د دې 80 او 90 دپاره چې دې کومه جاخه راغستې ده نو سړی ورته حیران شو هغه 1000 کاله بعد لا نو فایدې تر یو وخت پورې د همیشه نه دي ځکه الله څه وایي قال فیها تحیون وی الله په دې ځمکه کې به ژوند تېروئ وفیها تموتون او په دې کې به مړه کېږئ ومنها تخرجون او د دې نه به بیا راویستلی کېږئ په دې ځمکه کې ژوند په دې کې مرګ او د دې نه بیا راپاڅېده سورت طه کې الله دا خبره ذکر کړې ده منها خلقناکم دې ځمکې نه الله ما پیدا کړي یې یعنې د خاورې نه وفیها نعیدکم دې ته مو واپس کوم ومنها نخرجکم تارة اخرى او د دې نه بیا په دویم پیر راپاسو نو الله دا خبره څه دپاره وکړه دې دپاره وکړه چې انسان ته د هغه حقیقت هغه ښکاره شي نو ستا قصه لنډه قصه ده موږ بیان کړې د څو بیانونو کې د انسان قصه د خاورو نه په خاورو ته بس اخوا به کیسې نشته د خاورو نه پیدا یې په خاورو ژوند تېرې او خاورو له به واپس شي نو ځکه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام را کوز کو ځمکې ته همدلته هغه ژوند تېر کو همدلته وفات شو او بیا د هغه د بچو ټولو دقه طریقه په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله را روان درس مو د 26 نمبر آیت نه شروع کوو الله پکې د آدم علیه السلام بچو ته یو څو نصیحتونه کړي دي او یو څو بلنې ورته کړي دي هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو رب العالمین دې موږ د شیطان د وسوسو او د چلونو نه وساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي دي د الله په حق کې د دین په حق کې د قرآن او د حدیث په حق کې الله دې هغه موږ ته معاف کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبلة قلبي كعبة ربي